العاصمة تفرق عن الكون العاصمة. اولین سوال چې نشر سوی دی هغه دا وای تاسې دا د 12 ورځ لمانځي نو تاسې خو په دې عقیده یاست چې پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول په 12 پیدا سوی دی وای دا غلطه خبره ده العیاذ بالله. په هیڅ کتاب کې وای نسته چې پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول په 12 پیدا سوی دی. دوی وایي چې کتابو کې لیکلي چې پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول په 8 ورځ پیدا سوی او یا د ربیع الاول په 10 ورځ پیدا سوی. دغه دوه روایتونه وایسته او دا روایت چې پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول په 12 پیدا سوی دا روایت په هیڅ کتاب کې وای نسته. نو تاسې ولې دا 12 لمانځئ؟ باید 10 ورځ ولمانځئ یا 8 ورځ. دغه د دوی اعتراض دی. حضراتو د دې اعتراض په جواب کې به ووایو چې دا خبره چې دوی کوي چې په هیڅ کتاب کې نسته چې پیغمبر علیه السلام په 12 ورځ د ربیع الاول پیدا سوی دی دا غلطه خبره ده. اوس به زه د کتابو حوالې پیش کم چې آیا په کتابو کې دا خبره شته چې پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول په 12 پیدا سوی دی که نسته. سیرت ابن هشام دا د سیرت کتاب دی اول جلد 1 صفحه هلته لیکلي امام د مغازیو محمد بن اسحاق رحمه الله تعالی هغه داسې ویلي ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الاثنین ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل. ترجمه وای پیغمبر علیه السلام ولادت شریفه وسو د پیغمبر علیه السلام زوکړه وسوه څه وخت د دوشنبې په ورځ په کومه میاشت کې په ربیع الاول کې د ربیع الاول 12 ورځ او کال هغه کال و هغه د فیل واقعه چې پیښه سوې وه چې هغه پیلان یې راوستلي وه کفرو د بیت الله شریفې د نړولو دپاره هغه کال د ربیع الاول په 12 د دوشنبې په ورځ د سپېدو پر موسم پیغمبر علیه السلام زوکړه یې وسوله. دا سیرت ابن هشام اول جلد 1 صفحه کې دغه عبارت دی. امام د مغازیو محمد بن اسحاق رحمه الله تعالی هغه هم دغه عبارت ویلی ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الاثنین ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل. دا د یو کتاب حواله ده. ورزم د حدیث کتاب مستدرک د حاکم دا د حدیث کتاب دی 5 جلد دوهم جلد 403 صفحه بیا مکرروم. مستدرک د حاکم د حدیث معتمد کتاب دوهم جلد 403 صفحه هلته بیا د ابن عباس روایت دی رضی الله تعالی عنه. رئیس د مفسرینو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه څه وایي
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ل12 ليلة مضت من ربيع الأول. اغسی عبارت دی لکه د سیرت ابن هشام عبارت چې می درته وویلی یو لږ فرق سره لري. پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول په 12مه د پیغمبر علیه السلام زوکړه وسوله. نو دا څنګه خبره ده چې وای په هیڅ کتاب کې دا نسته چې پیغمبر علیه السلام په 12مه زوکړه سوې ده؟ دا خبره چې هر څوک کوي دا غلطه او باطله او مردوده خبره ده. بعضې بیا دا اعتراض کوي وایي ښه نو دا خو روایتونه سوه، نو خو دا روایت هم شته چې پیغمبر علیه السلام په 12مه پیدا سو، دا روایت هم شته چې په 10مه پیدا سو، دا روایت هم شته چې په 8مه پیدا سو. تاسې دا 12مه ولې لمانځئ؟ د دې جواب ډیر روښانه دی. جواب دا دی چې دغه خبره چې په 12مه پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی دا هغه روایت دی چې د علماو پر اتفاق دی. هغه روایت چې د ربیع الاول پر 10م تاریخ پیدا شو د بعض علماو خبره ده. هغه روایت چې پر 8م تاریخ د ربیع الاول پیغمبر علیه السلام پیدا شو هغه د بعض علماو خبره ده. جمهور علما ډیر علما هغه دا فیصله کوي چې پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول پر 12م تاریخ پیدا شو. دا به یوه خبره وي. بله خبر دا ده چې شیخ علامه محمد زاهد الکوثری فخر الاحناف په مقالات کوثری کې په 306 صفحه کې دغه خبرې جواب کوي. د کومې خبرې؟ د دې خبرې جواب کوي چې د سلفیانو د خوا دا اعتراض کیږي چې نو دا خو مختلف روایتونه دي، څوک وایي په 8مه، څوک وایي په 10مه، څوک وایي په 12مه، تاسې دا 12مه ولې لمانځئ؟ نو علامه محمد زاهد کوثری صاحب عجیبه جواب ورکوي. هغه داسې ورته وایي که څه هم روایتونه مختلف دي، بعضې روایتونه د 8م تاریخ، بعضې د 10م، بعضې د 12م، دا چې ټول عالم اسلام دا 12مه ورځ لمانځي دا په دې خاطر چې 12مه هغه ورځ ده چې د ټولو علماو په اتفاق د 12م په ورځ د پیغمبر علیه السلام ظهور و دنیا ته سوی دی. دا د ټولو اتفاق دی. ګوري چې دا خبرې لږ تشریح وکم. هغه کسان چې وایي پیغمبر علیه السلام په 12مه پیدا سوی دی، په 12مه یې ظهور سوی دی، دا هغه خبره هغه نور هم ورسره مني. هغه چې وایي په 8م تاریخ پیدا سوی دی نو هم خو په 12مه ظهور دنیا کې وو. چې وایي په 10م تاریخ پیدا سوی دی هم په 12مه خو ظهور په دنیا کې وو. یعنی 12م تاریخ والا، 10م تاریخ والا، 8م تاریخ والا د ټولو اتفاق دی چې په 12م ورځ د پیغمبر علیه السلام ظهور په دنیا کې وو. اوس نو راسه دا مخکې روایت وت. هغه کسان چې وایي په 10م تاریخ یې ظهور سوی وو هغه د 12م تاریخ والا علما یې نه ورسره مني. هغه کسان چې وایي په 8م تاریخ یې ظهور سوی دی د 12م تاریخ والا علما یې نه ورسره مني. ګوره دا اختلافي سوله. او د 12م ورځ دا د ټولو اتفاق دی چې د نبی علیه السلام ظهور دنیا ته سوی دی. یعنی هغه کسان چې دوی وایي په 8م تاریخ پیغمبر علیه السلام پیدا سوی هغه هم دا مني چې په 12م تاریخ د پیغمبر علیه السلام ظهور وو په دنیا کې. هغه کسان چې وایي په 10م تاریخ یې ولادت سوی دی هغه دا هم مني چې په 12م تاریخ یې ظهور وو علیه السلام. نو ټول عالم اسلام
چې دا 12مه لمانځي په دې خاطر چې د 12 په ورځ د نبی علیه السلام ظهور دا متيقن دی، دا متفق علیه دی، د ټول علماو پر اتفاق دی. او د 12 مخکې چې یا 10 روایت یا 8 روایت په کې اختلاف دی، ټول یې نور سره مني. دا به د دې خبرې جواب شي. العاصمة تفرق عن الكون، العاصمة